لوی کارونه نشته. لوی کارونه اصلا هماغه کوچني کارونه دي چې په ډیره مینه ترسره کیږي. که تاسې د خلکو په اړه قضاوت کوئ، له هغوی سره به د مینې لپاره هیڅ وخت ونه لرئ. له انسانانو سره له لرې مینه کول اسانه چاره ده. له هغو سره مینه سخته ده چې موږ ته رانږدې دي. زیاتره کسان نامعقول، ځان غوښتونکي او ګډوډ دي، خو له دې سره سره هغوی ته بښنه وکړئ. یوازې په دې مه قانع کیږئ چې د پیسو مرسته وکړئ. پیسې بس نه دي. پیسې به پیدا شي، خو محتاج کسان ستاسې محبت ته محتاج دي. هر چیرې چې ځئ محبت خپروئ. که صادق او رښتینی اوسئ، شاید څوک مو ساده وګڼي او ومو غولوي، خو له دې سره سره صادق او رښتینی واوسئ. خدای تعالی زموږ بریالیتوب ته اړتیا نه لري. زموږ هڅه او زیار د هغه لپاره ارزښت لري. که په ژوند کې آرامتیا نه لرئ، له دې امله ده چې دا مو له یاده ایستلي چې موږ یو له بل سره تړاو لرو. محبت یو داسې جال دی چې ارواوې پکې رانښلي. یو هغه څه چې ډیر زیان رسوي دا دی چې د هیچا لپاره مهم ونه اوسي. ژوند یوه ننګونه ده، ورسره مخ شئ. ژوند یوه دنده ده، بشپړه یې کړئ. ژوند یوه لوبه ده، ترسره یې کړئ. ژوند یوه ژمنه ده، پوره یې کړئ. ژوند یو غم دی، ځان پرې واکمن کړئ. ژوند یوه نغمه ده، زمزمه یې کړئ. ژوند یو بخت دی، جوړ یې کړئ. ژوند یو هان دی، ویې منئ.